په همدې موخه جوړ شو مراسمو کې د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور، ښاروال الحاج حافظ صدیق، علما کرامو، قومي مخورو، صنفي وکیلانو او یو شمیر نورو مسؤلینو ګډون درلود. پیل کې د هلمند والي مولوي امان الدین منصور ویل د زیات د خوښۍ ځای دی چې موږ د آبادی بیا رغونې او پرمختګ لپاره مسؤلین ټاکل شوي او هر ورځ مو همدا مسؤلیت هڅوي چې د خپلو خلکو لپاره د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کارونه وکړو. همداراز نوموړي زیاته کړه موږ د ښاروالۍ د ټولو مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوو چې د ښاري خدمتونو لپاره شپه او ورځ کار کوي چې له امله یې په ښار کې د بیا رغونې او د ښاریانو د هوساینې علایم له ورایه معلومیږي. په تجربه دا ثابت شوي دی چې دا وطن زموږ او ستاسو په لاسونو باندې ابادېږي. باید موږ او تاسو یو بل ته لاس ورکړو، دا وطن خپل وطن آباد وکړو. او د خالص محترم د حافظ صاحب نه ډېر منندوی یو چې دغه څلور پروژې دې سر ته رسولې دي او دا درې پروژه نور هم سر ته رسېدلې دي. یو پروژه نور افتتاح کېږي، دا موږ او تاسو ته یو زیری دی. الله پاک موږ او تاسو ته ټولو ته د دې وطن د خدمت کولو توفیق ورکړي. په غونډه کې د لښکرګاه ښاروال حافظ صدیق وویل موږ د ښار د بیا رغونې، سمسورتیا، ښاري نظم او د ښار د اوسیدونکو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو ته پوره ژمن یو او دا کړنې به په پوره زړورتیا سره ترسره کړو. همداراز نوموړي زیاته کړه زموږ نننۍ پروژې چې ګټې اخیستنې ته مو وسپارلې وروستۍ نه دي، بلکې موږ به دې ته ورته نورې پروژې هم په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارو. په روان مالي کال کې 1400 مالي کال کې د لښکرګاه ښاروالي 15 پروژې درلودې چې الحمدلله ټولې تقریبا نږدې ودې ته چې ګټې اخیستنې ته وسپارو. اووه پروژې خو موږ تاسو نن ګټې اخیستنې ته سپارو. پاتې پروژې چې دي هغه تقریبا 80% او 90% وو، 90% ته رسېدلي دي. په ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله د هغو د ګټې اخیستنې د مراسمو شاهدان هم واوسېږو او یو زیری درکوو دې ولس ته چې د راتلونکي کال لپاره انشاءالله موږ په لښکرګاه ښار کې د لښکرګاه ښار د آبادولو لپاره 14 پروژې په نظر کې لرو. د ښاروالۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مدیر محمد طاهر ابشار رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل موږ د ښاروالۍ په انکشافي بودیجې سره د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ښار په لومړۍ، درېیمې، څلورمې، پنځمې او اتمې ناحیو کې د پلي لارې، عمومي سړکونو اساسي جوړولو، ګلدانونو، سیخداره پلچکونو او د ټول ښار په بېلابېلو برخو کې د سړکونو د داغګیري اووه پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارلې چې دا بشپړې شوي پروژې د روان کال لپاره د پلان شویو پروژو څخه دي. همداراز د زیاته کړه د دې ترڅنګ د لښکرګاه ښاروالۍ په ځانګړو هڅو سره وښار ته د پاکو اوبو د رسونې لپاره د 920 متره کانکریټي کانال د جوړولو پروژه د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره پیل شوه چې دا کانال به د ښار زیاتو برخو ته پاکې او روانې اوبه ورسوي. چې نن مو د یوې پروژې د افتتاح مراسم چې 920 متره د روانو اوبو د پاکو اوبو سیخداره کانالو او همدارنګه اووه پروژې نورې بشپړې شوې چې نن یې د ګټې اخیستنې مراسم وو. لښکرګاه ښاروالۍ خپل ټولې پروژې د دې سره په لاره اچولې دي. د دغه اووه پروژو چې کومې پروژې ترسره شوې دي د هغو ټول مصارف تقریبا 14 میلیونه افغانۍ شوي دي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی محبوب شاه د ښاروالۍ د ترسره شویو پروژو څخه خوښي وښوده، ترڅنګ یې له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د ښار د رغونې او ښاري نظم لپاره لا هڅې وکړي. دا کانال په ایستلو سره شاید د دې سیمې د اوسیدونکو لپاره ډېر غټ لاسته راوړنه وي. نو کور د دولت ودان چې د دې خلکو لپاره دا خدمت وکړي نو دا به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي د دې سیمې د اوسیدونکو لپاره. د یادونې وړ ده چې لښکرګاه ښاروالۍ هڅه کوي چې راتلونکي 1405 کال کې لښکرګاه ښار او اړوندو ساحو کې په خپل انکشافي بودیجې سره 14 رغنیزې پروژې هم پلي کړي چې د مسؤلینو په باور ګڼ ښاریان به د پام وړ خدمتونو څخه برخمن او کاري فرصتونه به رامنځته شي.